آیا تاسو کله په دې باندې سوچ کړی دی چې ولې زیاتره خلک له خپلو ملګرو شکایت کوي، د هغوی له ملګرتیا شکایت کوي؟ همدا اوس فیسبوک، آنلاین رسنۍ، فرعي عوام مجلسونه عموم کې ټول د ملګرو په شکایتونو باندې راڅرخي. زما په نظر یوه لنډه او ساده مسله او ساده حل دا دی چې موږ لا تر اوسه په دې باندې نه پوهېږو چې ټول خلک د ملګرتیا اصولو ته برابر نه دي یا ټول خلک د ملګرو په نوم باندې نشو نومولی. موږ او تاسې باید هر وخت ملګري چاڼ کړو، هغه ملګري سرته راوباسو چې هغې لږ تر لږه ژمن، متعهد او د ملګرتیا په اصولو باندې برابر وي. بد او بیکاره ملګري د بدن اضافي ویښتانو او اضافي نوکانو ته ورته دي. موږ هېڅکله په بدن کې اضافي ویښتان او اوږده نوکان نه پرېږدو، همیشه یې کټ کوو، حذف کوو او له خپل وجود نه یې لرې غورځوو. دغه ډول باید بد ملګري هم حذف کو، ډیلیټ کو او له خپل ځانه یې لرې او ویسته وغورځوو. د حذف، ډیلیټ کولو او لرې کولو فلسفه په ژوند کې حتمي ده. تاسې به لیدلي چې باغوانان د خپلو بوټو د تکامل لپاره له بوټو نه ځینې اضافي نفتاکې پرې کوي، لرې کوي او ویسته یې غورځوي، په دې خاطر باندې چې هغه بوټی ښه تکامل وکړي، ښه وده وکړي او د باغ محیط برابر شي. په همدې خاطر په ژوند کې باید موږ او تاسې ملګري چاڼ کړو، سرقف یې کړو او لږ تر لږه د ښو ملګرو نوم په بدو ملګرو باندې بدنامه نه کړو. که تاسې نه ځینې خلک لرې ځي، واټن نیسي، فاصله نیسي، هغې پرېږدئ چې فاصله ونیسي. ممکن هغې ستاسې د ملګرتیا ارزښت ونه لري، ممکن هغې ستاسې په معیار برابر نه وي او ممکن ستاسې پوهه او د هغې پوهه ډېر سره تفاوت ولري او ډېر فرق وکړي. هغې پرېږدئ چې له تاسې واټن ونیسي. تاسې له خپلې سویې سره، له خپلې پوهې سره، له خپل ذات سره او له خپلې کورنۍ سره برابر ملګري ونیسئ.